بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم. هیله د لمر وایي چینل خوږو درنو لیدونکو هیله مند یم چې روغ جوړ یاستئ. په دې نوې ویډیو کې مې وغوښتل تر څو د ځوانانو لپاره یو پیغام جوړ کړم او یو پیغام ولرم چې ځوانان په دې ټولنه کې کوم مسؤلیتونه لري، دوی په څه بوخت دي، باید دوی څه وکړي، هغه کومې لارې دي چې مثلا ځوانان پکې بریالي کېدلی شي او د بریالیتوب څوکو ته رسېدلی شي. کله په ډېر فکر کې وغورځېږم چې ځوانان په د فوټبال په میدان کې په ساعتونو د توپ پسې منډې وهي، اما لمانځه ته نه ځي. د لمانځه پرېښودونکی کافر دی، در حال چې جومات د کور په 10 مترۍ 20 مترۍ قرار لري، اما دی لمانځه ته نه ځي، لمونځ په جماعت سره نه کوي. موسیقي او سندرې ښه په شوق او ذوق سره اوري، ساعتونه پکې تېروي، ځکه چې په دې کې د شیطان ورسره مل وي. اما هغه قرآن چې الله تعالی زموږ د هدایت لپاره رالیږلی، زموږ د ښېګڼې او خیر لپاره رالیږلی دی، چې په هغې کې د موږ د ژوند ټول آباد شامل دي، د موږ ژوند په هغې باندې جوړېږي، هغې ته موږ هېڅ لیوالتیا نه لرو، هېڅ وخت ورته نه ورکوو. دا ولې؟ سندرغاړو او د فلم جوړونکو هغه چې په شر او فساد کې اخته دي، د هغوی په اړه مکمله پوهه لري، ان تر دې چې د زامنو او نسب په یاد ده، اما د هغه ستر ځواک په اړه هېڅ پوهه نه لري چې هغه یې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. دا ولې؟ د بې لاره شعرونو، ناولونو او نورو ورځپاڼو او لیکنو باندې تمامه ورځ تېروي، اخته وي، ښه په شوق او ذوق لري، ځکه چې هغه نه ورته د دې دنیا ګټه کېږي او نه ورته هغه دنیا کې کومه ګټه رسولی شي، په هغې ښه مصروفه وي. اما د قرآن د 3 آیتونو د تلاوت لپاره وخت نه باسي، وخت نه ورکوي، واز او نصیحت ته غوږ نیسي خو عمل پرې نه کوي، حق ویني خو متابعت یې نه کوي، نصیحت کوونکي ته غوږ نیسي اما عمل پرې نه کوي. نفس خو هر څه غواړي، نفس د انسان لپاره یوازینی دښمن نفس ده. که هر کله یو انسان په خپل نفس باندې غالبه شو، برلاسی شو، هغه هېڅکله هم د الله تعالی او د هغه د رسول په اوامرو کې لټي نه کوي. داسې مه وایه چې زه د شیطان مخنیوی نشم کوی، یا د شیطان په مقابل کې زه زور و قوت و طاقت نه لرم تر څو د شیطان په فتنو کې ونه غورځېږم. الله تعالی وایي چې شیطان مکر او فریب ډېر ضعیفه ده، تاسو کولی شئ هغې سره مبارزه وکوئ، تاسو کولی شئ هغه دفع کړئ. خامخا نو هغه کسان د شیطان د فتنو څخه ځان نشي خلاصوی، د شیطان په لومه کې غورځېږي چې د هغه ایمان کمزوری وي، هغه د الله تعالی څخه فاصله لري، هغه د الله تعالی څخه لرې اوسي، د الله تعالی یاد یې په زړه کې نه اوسي، د قرآن یاد یې په زړه کې نه اوسي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنتونه یې په ځان کې نه وي عملي کړي، نو خامخا هغه د شیطان په لومه کې غورځېږي. داسې مه وایه چې زه د خپل مجلس ملګري نشم پرېښودی، ښایي هغه ستا په ګټه نه اوسي، د هغوی سره ستا اوسېدل د دې باعث شي چې ته ګمراهۍ طرف ته سوق شي، د دې باعث شي چې ته د خپل خدای څخه د خپل رسول څخه لرې شي، د دې باعث شي چې ته د خپلو اهدافو خپلو موخو څخه لرې شي، د دې باعث کېږي چې ته ناکام شي په خپلو کارونو کې، په خپل روزمره ژوند کې. نو هغه ملګري چې د تا د بربادۍ او ګمراهۍ سبب کېږي، د هغوی څخه فاصله واخله، د هغوی څخه ځان لرې وساته، ځان په داسې یو لیول او انډروال کې وساته تر څو تا ته نور څوک مزاحم نه شي، تر څو تا ته نور څوک تاوان ونه رسوي. پوهېږي د دې ټولو ضعیفیانو او ستونزو لامل څه دی؟ یوازینی لامل یې همدا دی چې موږ د نفس د الله تعالی تابع نه ده کړی، د الله تعالی څخه مو ویره مکمل ختمه شوې ده، زړه مو د حرامو سره تړلی شوی ده، زړه مو په خواهشاتو کې غرق ده، فکر سوچ مکمل موږ په هغه ګمراهیو شیانو کې مبتلا یو او مصروفه یو چې هغه زموږ لپاره نه په دې دنیا کې ګټه کوي، نه هم په هغې دنیا کې ګټه کوي. ولې باید موږ دوی حد ته ورسېږو چې زموږ ټول هغه اعمال او کردار د یو شخص پورې ربط ولري، د یو څیز پورې د ربط ولري. یعنې مثلا ډېری کسان د خپل مکمل ژوند زړه یې ټول د یو نفر پورې تړلی ده، ډېری کسان د ټول خپل ژوند نفس زړه یې د یو موټر د پیسو پورې تړلی ده، ډېری کسان دي چې د یو چوکۍ او منصب په خاطر ټول ژوند دوی بربادوي، هماغه یعنې غواړي چې یو څیز لاسته راوړي، مکمل ژوند له لاسه ورکوي.
دلته کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې آخر د دغه فتنو څخه څنګه ځان وژغورو، څنګه خپل ایمان قوي کړو او څنګه د محرماتو څخه ځان وساتو. ځواب یې په دې لاندې پوښتنو کې پیدا کړئ. آیا ته په رښتینې توګه دا هوډ کړی؟ آیا ته پوهېږې چې د څه لپاره پیدا شوی یې؟ آیا ته په رښتینې توګه د قبر له عذابه ویرېږې؟ آیا د محشر له سختیو ډارېږې؟ آیا د عملنامو ورکول، د کړنو تلل او په صراط تېرېدل دې در په یادېږي؟ آیا کله دې فکر کړی چې دوزخ د څه لپاره پیدا شوی؟ آیا تا ته چا د جنت ضمانت درکړی؟ ته غواړې چې ځواب ترلاسه کړې، غواړې وپوهېږې چې څنګه له حرامو ځان وساتې. دا کار ډېر اسانه دی، انشاءالله کیدونکی هم دی. خو مخکې له دې زه تا ته دا وایم چې د خپل نفس سره یوه شیبه په رښتینې توګه محاسبه وکړه. خپل نفس دې ووایه، ورته ووایه تر کومه به دا ګناهونه وي، تر کومه ای زما غافل نفسه، په داسې حال کې چې ته هره ورځ اورې چې فلانی مړ شو. قسم دی ای نفسه چې یو ورځ به داسې راشي چې خلک به ستا د مرګ ووایي. خپل نفس ته ووایه ای نفسه جنت له الله جل جلاله سره رښتینولي او صداقت ته اړتیا لري. ورته ووایه ای نفسه څه لامل دی چې فلانی په سمه لار روان دی. ورته ووایه څه کمی راتلی شي که زه ځان الله تعالی ته له رجوع کولو منې کړم؟ هېڅ هم نه. الله تعالی زموږ رجوع کولو ته اړتیا نه لري. اوس مو ځواب پیدا کړ. یو څه له حل لارې به زه هم در وښیم. تر ټولو ښه لاره دا ده چې تاسو هېڅکله هم د الله تعالی د رحمت څخه ناامیده نه شئ. تل الله تعالی ته لاسونه پورته کړئ، د هغه څخه دعا وغواړئ چې تر څو تاسو ته هدایت وکړي، تر څو تاسو ته خپلې کړې ګناهونه در معاف کړي، تر څو تاسو ته د نیکو اعمالو د توفیق درکړي. دعا تر ټولو بهترین عبادت دی. تل یې د الله تعالی څخه وغواړئ. هغه هېڅکله هم خپلې د رحمت دروازې د خپلو بندګانو په مخ نه تړي. په نیمه شپه کې له خواږه خوب څخه راپاڅئ، 2 رکعته لمونځ وکړئ او د الله تعالی څخه یې وغواړئ. هغه مو غږ اوري، هغه مو ویني. د سهار د اذان او اقامت ترمنځ دعا وکړئ. الله تعالی ته په سجده پرېوځئ، د الله تعالی څخه یې وغواړئ، بار بار یې وغواړئ، بار بار یې وغواړئ، تر هغې وغواړئ چې تاسو ته څوک هغه څیز نه وي درکړی، تر هغې وغواړئ چې تاسو ته یې معافي نه وي کړي، تر هغې وغواړئ چې تاسو ته یې د زړه ارمانونه نه وي پوره کړي، تر هغې وغواړئ چې تاسو مشکلات نه یې حل کړي. د الله تعالی در د بندګانو په مخ تر قیامت ورځې پورې خلاص ده. هغه داسې یو لوی ذات ده، هغه داسې یو مقدس ذات ده چې څومره هم بنده د هغه خوا ته رجوع کوي، الله تعالی هموغومره ورته د رحمت دروازې وځوي، هموغومره ورته نعمتونه ورکوي، هموغومره د زړه ارمانونه پوره کوي او ژوند ورته اسانه کوي. د قرآن کریم په تلاوت باندې همیشه والی وکړه. حد اقل په ورځ کې 2 ځله تلاوت وکړه. په سهار د پیل کې چې ورځ د نیکمرغه اوسي او د شپې په آخره حصه کې هغه سورتونه، هغه دعاګانې تلاوت کړه چې په ویلو کې اسانه دي اما اجر او ثواب یې ډېر ده. یو مشخص وخت وټاکه تر څو په هغه وخت کې ته دیني مسایلو ته غوږ کېږدې. ښایي په جومات کې اوسي، مدرسه کې اوسي، صوتي تصویري په انټرنیټ کې، فیسبوک کې، دې شیانو کې ته هغه اسلامي شیان وګورې تر څو ستا ایمان تقویه شي. ایمان هم تقویې ته ضرورت لري. ایمان تقویه کېږي په څه باندې؟ په دغه باندې چې ته ډېر دیني مسایل واورې، دیني مسایلو ته غوږ کېږدې او هغې کوشش په عملي کولو کې وکړې. هره مسله چې اورې د عملي کولو کوشش کوه تر څو په تا کې تغییر راولي. او همدا دې باعث کېږي چې ستا ایمان ورو ورو قوي شي. کله چې ایمان قوي شو، خپله جوړ شولې، بیا د نورو د اصلاح کوشش وکوه. یعنې خپله دې زده کړه، خپله دې واورېد، خپله دې عمل پرې وکړه، نورو ته یې هم ورسوه، نور هم د دې لارې څخه خبر کړه. که چېرته دې وخت پیدا کړه، خپل ګاونډیان، ټولنه او کلي کې هغه څوک چې ستا خبره پرې لګېږي، هغه څوک چې ته باعث د دې کېږي چې هغوی هدایت لارې ته راشي، هغوی اصلاح شي، د هغوی سره روغبړ وکړه، ناسته وکړه، هغوی ته حق لاره وروښیه تر څو هغوی هم د الله تعالی په عبادت کې، د الله تعالی په بندګۍ کې شامل شي او د هغه تابعداري وکړو، هغه ته رجوع وکړو. تل دا په یاد ولرئ چې حتما یوه ورځ شته ده چې په هغې کې حساب و کتاب کېږي، چې هغه د حشر میدان ده، چې هلته به مونږ حساب و کتاب کېږي. دا ورځ د یاده مه باسه. نو دې محاسبه له ځان سره وکړئ چې تر نن ورځې پورې ما کومه ښېګڼې کړي دي، کوم کارونه مې کړي دي چې زه د الله تعالی حضور ته ځم، هلته زه باید یو څه خو ولرم که نه.
هغه دنیا چې دا یوازې هلته نیک اعمال پکارېږي. په دې باندې انشاءالله ټول موږ پوهېږو. اما هېڅکله باید داسې ځان د روباټیک سیستم باندې جوړ نه کړو. موږ ټول د روباټ په شکل ژوند کوو. ولې د یو روباټ په شکل ژوند کوو؟ اورو په دې غوږې اورو په هغې یې باسو، اما دا فکر نه کوو چې دغه د حساب ورځ په اصل کې څه شته وایي. هغه د دې دنیا غوندې حساب نه ده، هغه افغانستان نه ده چې هر څوک دلته په واسطه او په پیسو او په چل و فریب باندې تېر شي. هلته د ذرې ذرې حساب کېږي او دا ذره ذره حساب به تاسو د هر څه څخه به حساب کېږي. ځکه الله تعالی د تاسو په ټولو کارو باندې بینا ده، واګا ده او اورېدونکی ده. بل نکر منکر څه خاطر ټول عملونه یې تاسو لیکلي دي، بدې هم لیکلي، نیکۍ هم لیکلي دي. دا ټول به ترازو کې اچول کېږي. دا تصور کې وګرځوئ. هر کله چې تا د هغې دنیا د حساب او کتاب فیصله په ذهن کې وګرځوله، ته ګناه ته بیا زړه نه ښه کوې. نو کوشش وکوئ تر څو د دغو لارو څخه استفاده وکوئ او ځان د یو حقیقي ځوان په حیث حساب کړئ په دې ټولنه کې. دې ټولنې ته او دې دنیا ته مونږ هېڅ یو عبث نه دي راغلي. هر ځوان او هر وګړی د دې ټولنې مکمل استعداد لري. مکمل استعداد دې لري چې خپل ځان اول په خپل ځان وپېژني، خدای وپېژني، ټولنه وپېژني، بیا ځان ته خدمت وکړي، الله تعالی ته د الله عبادت وکړي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. د ژوند اصلي معنا همدغه ده چې مونږ باید ډېری وخت د ځان لپاره کار وکړو تر څو خپل ځان ورسوو. نو الله تعالی دې په دغو کړنلارو باندې مونږ ته د عمل توفیق راکړي. بریالي هغه څوک دی چې یو څه واوري بېرته یې عملي کړي په ځان باندې.